जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। زه د الله تعالی پاک شکریا ادا کوم چې الله تعالی پاک د پاکستان په شکل کې موږ له آزاد ملک راکو او بیا د هغې نه وروسته د ټولو راغلو ملګرو او د میډیا والو شکریا ادا کوم د دې پروګرام په وساطت سره زه د پاکستان ټولو عوامو ته که هغه د پاکستان په هر ګوټ کې یا په بار ملک کې ټولو ته د خپل طرفه او د ملکی وے اینډ رسټورنټ د انتظامیې د طرفه ټولو ته د جشن آزادۍ مبارکي ورکوم د 14 اگست جشن آزادی مبارک وخت باندې په ملکی وے هوټل درګۍ کې موجود یو او تاسو ته مخاطب یو په دې موقع باندې د 14 اگست په دې سلسله کې د ملکی وے هوټل ایڈمنسټریټر میر عالم خان ته او انجینیر فرجامین خان موږ ډیر شکرګزار یو چې هغوی د دې 14 اگست پروګرام منعقد کو موږ انوایټ کړو په دې خوشحالۍ کې موږ شریک شو نو موږ د دې ډیره شکریا ادا کوو زما د طرف نه ټول اهل وطن ته جشن آزادی مبارک دا اوس 14 اگست شپه وه 14 اگست شروع شوې دا پروګرام پکې وشو دا تشبازي مو شوله او دا ملکی وے هوټل امیر عالم خان مقرر منعقد کړی و او موږ یې پکې دعوت را کړی و نو موږ د هم ډېره شکریا ادا کوو چې دا موږ له دعوت راکړو موږ له دا موقع راکړه چې تاسو په لاس باندې به جنډې زنګ په دغه وخېجوله او موږ ټول امت مسلمه ته د دې جشن ازادۍ مبارکي ورکوو ځکه چې زموږ دا ملک دی دا ټیمي ملک دی نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره په کار راځي او موږ د چیف اف آرمي باجوا صاحب ته مبارکي ورکوو چې ځکه چې دې کې فوج هم ډېره قربانۍ ورکړې وې د هغوی په قربانو سره دا ملک ازاد شوی و نو زموږ ټول مسلمانانو ته جشن ازادي مبارک. زه انجینیر فضل امین جنرال منیجر ملکی وے ریسټورنټ او د زموږ د سټاف ته طرف نه ټول اهل وطن ته جشن ازادي مبارکي ورکوم په دې امپارټنټ موقع باندې موږ یو ډېر وړوکی غونډه ایونټ ارګنایز کړی او زه په هغې کې وکیل صاحب ډېره مننه کوم چې موږ سره شمولیت وکړو ملک هدایت الرحمن صاحب موږ سره شرکت وکړو ډېره مننه ادا کوم دې سره سره د ملاګل ټي وي نماینده هغوی ته ډېر زیاته مننه ادا کوم چې هغوی دا موقع راکړه ده قوم ته مبارکباد ووایو هیپي انډیپنډنس ډے. ملکی وے هوټل سپروایزر د ملکی وے هوټل له طرف نه ټولو مینهوالو ته او بیسیکلي خپل کسټمرز ته د زړه له کومې نه جشن ازادي مبارکي وایم او الله پاک هم ټول خوشحاله ساته الله پاک دې زموږ د ملک باندې رحم وکړي ډېره مهرباني